کاکا دا لاس مې پرېږده دا رانه مه غوسوه په دې کتاب نیسمه دا رانه مه غوسوه. کومو ښوونځي د زده کړو لپاره لازم چاپیریال نه لري نو ولوله مو د زده کړې لا هم ژوندی ده. دا کمکیان د خپلې نړیوالې ورځې د نمانځلو په پار سره راټول دي. ډول ډول رسمونه کاږي او په خپلو کمکیو ګوتو د سولې بېلابېل شعارونه لیکي. دوی ته دا نړۍ اوس مهال د ډیرو منظرو غږونو او معلوماتو ټولګه ده څو د مسؤلیتونو تر منزله رسیږي. موږ سوله غواړو، موږ خوشحالي غواړو، موږ ماشومان کوچنیان چې څومره درس نه پاتې دي موږ باید دغې ته د درس زمینه برابره کړو. موږ دلته د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځو او موږ د دې لپاره رسامي کوو چې موږ هغه نجونې هغه خویندې چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې موږ هغې ته زمینه سازي وکړو. زه خو ډېره خوشحاله یم د ماشومانو نړیواله ورځ ده. زه دا ویل غواړم چې هغه څوک چې درس کې باید کوشش وکړي تر څو په آینده کې یو ډاکټر یا انجینر یا یو څه ته وځي او نور ته هماغه خدمت وکړي. ماشومان د دې هېواد راتلونکي دي. موږ غواړو زموږ په وطن کې سوله اوسي او موږ جنګ نه غواړو، موږ سوله او ارامي غواړو. دلته که څه هم دوی زده کړو ته لاسرسی لري او د خپلې نړیوالې ورځې ولوله یې په خوښیو او لوبو کولو توده ساتلې، خو په لرې پرتو سیمو کې ډیری داسې ماشومان هم شته چې لا یې د ښوونځي مخه نه ده لیدلې. له جګړې کرکه لرو، سوله غواړو، هر ماشوم په ښوونځي کې غواړو د دې هر کمکي چې په دې نمانځنه کې ګډون درلود د خولې شعارونه دي. دوی وایي د ځان په شان خپل ډیری ملګري ویني چې کار کوي او د کورنۍ لپاره روزي ګټي او ځینو لپاره خو زده کړه او ښوونځی یوازې یو ارمان وي او بس. دوی یوازې ځان نه بلکې د ځان په څیر ټول ماشومان د زده کړې له نعمته برخمن غواړي. سوله غواړو، موږ باید مکتبونه جوړ شي چې خلک بې تعلیمه پاتې نشي او ډاکټران هم به زیات شي او انجینران به هم زیات شي. موږ نن ډېر خوشحاله یو چې د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. بالاخره دا ورځ هم راورسېده چې د یو چا ماشومانو ته فکر شو. غوښتنه د خپل دولت څخه دا لرو هغه ماشومان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هغوی ته په ډېرو مختلفو سختو کارونو سره مخامخ دي، هغوی د مشکلات ته ډېره پاملرنه وکړي. څېړونکي وایي ماشومان د ښې زده کړې لپاره دې احساس ته اړتیا لري چې خوندي شي، په ارامه فضا کې ورته د زده کړې زمینه برابره شي، ځکه دغه احساس د دوی د زده کړې ولوله لا پیاوړې کولی شي. دلته دغه کمکیان د خپلې نړیوالې ورځې د لمانځلو په پار سره راټول دي، خوښۍ کوي او لوبې کوي. دوی په ګډه دغه پیغام هم له ځانه سره لري. د نړۍ ټولو کوچنیانو او کمکیانو ته د دغې ورځې مبارکي او ترڅنګ یې په چارواکو غږ کوي او وایي چې ټول هغه ماشومان چې په لرې او پرتو سیمو کې له زده کړو بې برخې دي هغو ته د زده کړې زمینه برابره شي څو په هیواد کې د سولې ټغر خور شي. فقیر محمد فقیرزی، انعکاس رادیو تلویزیون، جلال آباد.